همراهان ګران دوستانو مینهواله بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په نوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم د ګابلای مایننګ گیم داسې یو اپلیکیشن یا داسې کوم ایرډراپس په ټلیګرام کې دا مې تاسو ته راورسېدل څنګه څنګه کولی چې پرې پیسې ترې وګټو پرې مثلا مایننګ ترې وګټو کومې سکې چې دا څنګه ترې ویډرا خپل ټونکې بار ته خپل بایننس ته. نو ملګرو ویډیو تر پایه پورې کې ویډیو چېرته خوښ سي ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. نو ملګرو په نوې ویډیو کې ما د ګابلین مایننګ گیم په اړه معلومات تاسو ته راوړي چې په دې کې مثلا څنګه کله سکې ترې وګټو څنګه کله چې هغه مثلا ویډرا خپل ټونکې بار ته او دا کوم نوی اپلیکیشن سره راغلی دی GWT مایننګ په نامه دغه اپلیکیشن غواړم تاسو ته معرفي کوم. دغه اپلیکیشن کې د کار کولو طریقه در وښیم او څنګه کولو چې دغه اپلیکیشن څخه ګټه ترلاسه کړو. نو ملګرو مخکې ما د ګابلینګ مایننګ په نامه کوم ایرډراپس ده په دغه باندې ما ویډیو جوړه کړې وه تاسو ته په خپل یوټیوب چینل کې مې تاسو ته اپلوډ کړی نو هغه کسانو چې کتلی نو هغوی پوهېږي چې مثلا په دې کې څنګه کار کوو څنګه مثلا سکې ګټو. نو په دې کې ملګرو تاسو ته ښکاري چې ما دلته فری مایننګ روانه ده ګوره 1.1 مثلا فری مایننګ نه 1312 مثلا ما ترې ګټلې دي او دا چې مثلا نور سکې لرم چې هر د سکو قیمت ملګرو تاسو ته دلته ښکاري چې تقریبا د یو دانه سکې قیمت تقریبا 0.07 یعنې SDT کې. نو ملګرو په دې ویډیو کې چې کوم GWT مایننګ ده نو هغه تاسو ته ښیم دغه اپلیکیشنز مثلا په کې څنګه کار کوي او دغه ګابلینګ مایننګ ګیم څه ده دغه ایرډراپ یا مثلا کوم ګیم څه ده پیسې څه ورکوي دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دغه تاسو کله راسه پکې او دغه کې هم جاین سئ. نو ملګرو تاسو کله چې مثلا دغه کې راغلی کوم لینک چې ما درکړی و تاسو هغه باندې کلیک کړئ نو تاسو داسې یو صفحه راوړي. په دې صفحه کې ملګرو تاسو دلته راځئ په دې بار سره کې دلته به تاسو ورته کلیک کړئ په دې کوین کې ادرز باندې به تاسو ورته کلیک کړئ په دې هم چې کله کلیک کړئ ملګرو نو دلته راځئ چې شی GWT مایننګ دلته راځي ملګرو دلته په دغه باندې ورته کلیک کړئ GWT مایننګ دلته ګورم ملګرو لیکلی دی نیو مایننګ اپ په ده به تاسو ملګرو ورته کلیک کړئ نو په ده هم چې کله کلیک نو تاسو ته یو بله صفحه په همدغه ټلیګرام کې درته راخلاصېږي څه نه ملګرو. نو ګورم ملګرو تاسو ته داسې یو صفحه دلته ګورم ما سره صفر ده مثلا ما ته اوس دا نوی جوړ کړی ده او په دې کې داسې نه ده ملګرو تاسو ته فري درکوي مثلا تاسو فری ګټه درکوي په دې کې به تاسو مثلا پاور اخلئ دلته ګورم ملګرو تقریبا 0 ګیګا هایډ ده دې کې تاسو کولی شئ پاور واخلئ او دغه پاور په مثلا کله تاسو واخلئ نو دا د ورځنۍ ګټه درکوي تقریبا ورځنۍ 855 مثلا کوم GWT کوین چې دغه درکوي ملګرو چې د ویډرا وړ هم دی او تاسو کولی شئ ټون کوین ته هم واړوئ. نو ملګرو دغه کې تاسو ته کوم ګراف څه ښکاري مثلا 855 شپږ نوي همداسې 595 همداسې 565 دغه د ورځې مثلا تاسو ته ګټه درکوي. نو ملګرو په دې کې څنګه کولی شو پاور واخلو اول خو هغه کسانو ته وایم چې مثلا په دې کې راځي پانګه اچونه کې نو دی کولی شي مثلا په یو ټون کوین باندې تاسو پاور واخلئ دغه او چې کله مثلا پاور واخلو تاسو کولی شئ دغه کوم کوین هغه ویډرا هم کړئ. نو اول د ملګرو دا درښیم چې څنګه په دې کې پاور اخلو نو دلته به تاسو راځئ ملګرو په دې کې به رین پاور باندې به تاسو ورته کلیک کړئ په دې رین پاور باندې چې کله کلیک کړئ ملګرو نو تاسو به د کوزینې اپشن باندې ورته کلیک کړئ په دغه کې رینټ GH وی ټون د جمله ورته کلیک کړئ په دم چې کله ورته کلیک کړئ ملګرو نو ملګرو زه د به یم کله کلیک نو دلته راځي 1 ګیګا هیډ مثلا 0.01 ټون او دلته مینیمم به تاسو اخلئ 100 پاور اصل ملګرو دلته لیکلی چې مینیمم به تاسو اخلئ 100 پاور دلته ګور دی چې کلیک چې مینیمم 100 پاور به تاسو اخلئ او د مینیمم مثلا 100 پاور تاسو نه تاسو تقریبا یو ټون کوین تاسو نه کټ کړئ. نو د لپاره تاسو راځي په دې کې په کلیک په چی باندې په کونیکټ والټ باندې به تاسو ورته کلیک کړئ په دغه ملګرو ته تاسو کلیک کړئ دلته تاسو ټون کیپر به تاسو ورته کلیک کوئ چې د خپل ټون کیپر کې ټون کوین به لرئ نو په دم چې کله کلیک کړئ ملګرو نو دلته راځي خپل ټون کیپر اپلیکیشن ته او تاسو ټون کیپر اپلیکیشن خلاصېږي تر هغو دا کوم ټون کوین چې دی دغه تاسو ورته مثلا ورکړئ دغه پیسې او تاسو ته فری مایننګ شروع سي. نو ملګرو تاسو دلته یو صفحه نو دلته به تاسو کونیکټ والټ باندې ورته کلیک کړئ نو دلته به خپل کوم پاسورډ هم څه ورکوئ هغه به ورکړئ نو دا هم چې کله ورکړئ نو دلته ډن لیکم ملګرو په دې کې هم چې کله ډن ولیکم ملګرو نو دلته بیا راځي ملګرو دلته په دې به تاسو ورته کلیک کړئ دا ملګرو په دې باندې زه ورته کلیک کوم سره نو دلته راتلی کې بیا به تاسو کلیک کوئ په رینټ پاور باندې بیا په دې باندې ملګرو ورته کلیک کوئ په دم چې کله کلیک نو دلته تاسو نه یو پرمیشن غواړي تاسو نه پیسې غواړي ګوره ملګرو دلته راته وایي سې ټو پیټ 1 ټون کوین نو ګوره اوس ما سره ټون کوین نشته نو زه نه غواړم چې دغه واخلم سیده نو تاسو طریقه درښیم چې مثلا په دې کې څنګه کولی شو کار وکړو او څنګه کولی شو پاور اخلو ښه ملګرو تاسو کله چې په یو ټون کوین پاور واخیستو نو تاسو ته دلته فری GWT مثلا شروع کیږي چې مثلا تاسو ته د کوم GWT کوین چې دی دغه تاسو ته درکوي نو دغه بیا څنګه کولی تاسو ویډرا کوئ او څنګه کولی مثلا دغه وباسئ نو ملګرو په دې ګوره تاسو ګټه کولی شئ مثلا په 24
ساعتو کې مثلا په یو شپه ورځ کې هم ګټه درکوي او په 4 ساعتو کې هم ګټه درکوي. چې په 4 ساعتو کې تقریبا 652 جی بی ټي کوین درکوي او په 4 ساعتو کې تقریبا 855 کوین درکوي. نو ویډرا په اړه ملګرو تاسو کله وګټئ تاسو راځي په دې کوین کې به کلیک کوئ ویډرا. په دې ویډرا هم چې کله کلیک کوم ملګرو نو دلته لیکلي ویډرا جی وی ټي مثلا د جی وی ټي کوین هم تاسو ویډرا کولی سئ ویډرا ټونټ او تاسو کولی سئ دغه مثلا ټونټ کوین هم ترې ویډرا کړئ او بل ملګرو تاسو کولی سئ دغه کوم جی وی ټي کوین چې دی ملګرو دغه ټونټ کوین ته وړئ او بیا ویډرا هم کړئ. نو ملګرو اوس درته وایم چې کوم پاور تاسو اخلئ دا یو ټونټ کوین باندې مثلا 2 ټونټ کوین 3 ټونټ کوین چې څومره مثلا تاسو اخلئ نو تاسو دغه به یو میاشت کار کوي مثلا 13 ورځې به کار کوي بل 13 ورځې به بیا کار نه کوي. نو دلته زه مثلا کلیک کوم چې ویډرا څنګه کې دا راځم په دې جوړ ته کلیک کوم ویډرا جی وی ټي. په دې ویډرا جی وی ټي باندې زه ورته کلیک کوم ملګرو مینیمم ویډرا مثلا 13,000 مثلا جی وی ټي ده. نو دغه 13,000 جی وی ټي مثلا تاسو کولی شئ ویډرا کړئ. ویډرا ټیک اپ ټو مثلا یو شپه ورځ کې مثلا 3 ساعتو کې ده. نو بیا په ویډرا باندې کلیک کوم ویډرا ټون باندې ورته کلیک کوم نو دلته ویډرا ټون چې راتلی کې مثلا تقریبا 1.15 ټون کوین تاسو کله وګټئ نو تاسو ته ویډرا کې خپل ټون کې پاته. نو موږ بل سره ځم په دې کې ورته کلیک کوم مای ګیگا هیز باندې ورته کلیک یعنی پاور باندې ورته کلیک کوم سره نو دلته مثلا اکټیو ماسنر ته کمپلیټ مثلا ماسنر سم موږ تاسو کې چیرته د یو ټون کوین واخلئ 100 پاور رسید نو دلته تاسو ښکاري اکټیو او کله چې 1.5 ورځې پراس نو دلته تاسو لیکي مثلا کمپلیټ مثلا دغه پراسو نو کوم معلومات سم کړی د ملګرو نو تاسو کله په یو ټون کوین مثلا دا پاور واخلئ نو په یو میاشت کې تقریبا تاسو ته مثلا 2.5 ټون کوین یا مثلا 2 ټون کوین بیرته جوړوي مثلا په یو ټون کوین ما خېسي یا ټون کوین نور مثلا ګټه درکوي یا ټون کوین مثلا $2 مثلا $2 نور په میاشت کې ګټه درکوي او که تاسو مثلا چیرته 3 ټون کوین واخلئ 3 ټون کوین تقریبا $10 کېږي سیده مثلا په یو میاشت کې نور مثلا $10 ګټه درکوي. نو همداسې ملګرو تاسو کولی شئ په دغه کې مثلا څوک مثلا پانګه اچونه کوي نو پانګه اچونه دې پکې وکړي او دغه مثلا ښه اپ ده او کار دې پکې او ګټه تر واخلي. نو ملګرو اوس هم درته وایم چې چېرته مثلا تاسو پاور اخلئ ګیګا هیز مثلا پاور ته وایي تاسو کله پاور اخلئ نو کوشش کوئ چې مثلا 1.5 ټون کوین باندې واخلئ مثلا 15 ټون کوین 6 ټون کوین کې چېرته واخلئ نو ښه ګټه درکوي. تقریبا مثلا ملګرو که تاسو 15 ټون کوین واخلئ نو $10 کېږي نو یو میاشت کې تقریبا تاسو $10 بیرته ګټه درکړي څه کېږي $80 سیده ملګرو نو $80 چې مثلا افغانۍ ته وایي تقریبا د ما په نظر ملګرو کېږي او 4,000 افغانۍ کېږي نو په یو میاشت کې ښه ګټه ده د انټرنیټ مصرف مثلا ملګرو باسي. نو ملګرو دا زموږ نوی ویډیو په دې هیله چې ویډیو خوښ شي کې ویډیو چېرته خوښ شي ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ او کوم پوښتنه لرئ ملګرو موږ ته نو کمنټ باکس کې راته ولیکئ چې موږ ځواب درکړو تاسو ته مثلا په همغه اړه ویډیو جوړ کړو چې څنګه مثلا تاسو هغه کې کار وکړئ څنګه مثلا کوم اپلیکیشن کې مشکل لري هر شي کې مثلا تاسو کولی شئ موږ ته کمنټ ولیکئ او موږ تاسو ته بیرته حتما ځواب درکوو. نو ملګرو دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی هغې تاسو کولی راسئ پکې او دغه جان کړئ او زموږ ټلګرام چینل هم یاد ونوځئ هغه هم درسره هم فالو کړئ. نو لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې لګوي تاسو کولی راسئ زموږ ټلګرام چینل ته او هلته هم پکې جوین شئ. زه هره ورځ تاسو ته نوي معلومات مثلا د کرپټو په اړه د ټلګرام په اړه د هر نوي ډرا په اړه په ټلګرام کې خپل یوټیوب چینل کې تاسو ته معلومات درکوم. نو زما د ټلګرام چینل حتما درسره فالو کړئ. نو تر بلې ویډیو پر ملګرو په خدای سپارم الله په امان مخ ته مخه شه.